تحمل ندارم گریه کنیم یا صحبت. ایرانیا برامون چی میکرد و دعوا میکرد میزد ما رو. والله بالله چې اسرائیل په باندې ډیر شرف لري. زن و بچه ما اونجا ماندگی است. رویش یعنی به خیلی بدجور رویه میکرد. اصلا آدمای برای آدم نظر نمیکنه که مثلا این انسانه یا خره. له ایران په بېساري ډول د افغان کډوال د ایستلو د بهیر په زور اخیستو سره دلته کابل ته په رارسېدو د ایرانیانو له بد چلند څخه شکایت کوي او زیاتوي ایرانیانو د انسان په سترګه نه ورته کتله وهل او ټکول به یې. له ایران څخه یو تن راغلی کډوال په ژړغوني غږ وویل چې ایرانیانو په زور ایستلی دی. نوی زیږېدلی ماشوم او مېرمنې هلته پاتې دي. تحمل ندارم گریه کنیم یا صحبت کنیم برادرم. چی وقت از ایران مر شده؟ چی مانده اونجا؟ مشکلتان چی است؟ میره بر ما بگوید. زن و بچه ما اونجا ماندگی است. تازه عملیات شده. نمیتونه کسی خانه جارو کنه، کسی را نداریم. زموږ راغلي هیوادوال وایي په ایران کې د پولیسو له لوري ځورول کېدل او هلته په ایران کې د ژوند د ناخوالو کیسې کوي. د راغلو خو ډېر خوشحاله یو. والله خاوره د مچو کولو دا په والله بالله چې اسرائیل پې باندې ډېر شرف لري. دغه اوس پیلن دا ما چې وینې د ما 5,500 میلیونه روپۍ کور په اجاره پاتې د په خدای راستي همداسې یې راشړلی یم. پیسې مې ټولې پاتې همالته. یعنې د سپي قدر شته، د انسان نشته، د افغاني هلته نشته. دغه رسنیو کې چې نارې وهي دا ټول دروغ کوي، ټول دروغ دي. زه خدای په اردوګاو کې زنانه او بچي زېږولي دي. دومره وهل ټاکول انډیواله زور و ظلم چې یعنې په اسرائیل هم نه کوي لکه د ایران دولت یې چې کوي. خلک یې نه، خلکو کې خو خراب شته، د هر چا کې خو خراب شته. ولې د دولت یې ډېر ظلم کوي. دا اوس په خدای راستي ته دغه چې زه راغلی یم د ما 40 میلیونه روپۍ، زه شپږ 15 نفر یم، 40 میلیونه روپۍ د ما لګېدلي دي. یعنې دغه جي پورې که دا مرچ کې دا کومک راسره نه وی کړی کرام را ما سره نه وه. نو دونه زور و ظلم کوي. دا اصلا مسلمانان نه دي. رویش یعنی به خیلی بدجور رویه میکرد. اصلا آدمای برای آدم نظر نمیکنه که مثلا این انسانه یا خره. اینجوری فکر میکنه. قدر سگ میکنه، قدر افغانی نیست تو ایران. اینجوری هسته مثلا اونجا. یعنی پوله خونم مونده، همه چیزامون مونده، فروختیم، فقط دست خالی اومدیم ما. اینجوری هسته اونجا. دوی زیاتوي په ایران کې د کور وسایل ټول پاتې شول او حتی د دې اجازه نه ورکول کېده چې له کومو کسانو سره چې کار کوي خپلې پیسې ورڅخه واخلي. در مدت 3 سال میشه در ایران زندگی میکردم، در خود تهران شهریار. وضعیت آخر مردم ایران، کسی که میگه مثلا مردم خوب، مثلا مردم هیچ خوبش نیست. یکی هم ما به افغانستان مردم افغانستان خیلی رویه بد میشد. وقتی که در چیا میری نامبایی یا میری، زن و مرد خود میگن شما افغانی جاسوس، شما می کشور ما را به نابودی کشیده. با خاطر همین بود که روز به روز دیگه پلیس مثلا باغ تا میشن، از خانه مردم لعت کوب میکنن به زور. اگر به خود نمیرن به زور میکشن. اردوگاه میرن، اردوگاه دیگه به حدی که ظلم میکنن سر، نه نان میتن نه آب است. پیسې هم پاتې سولې، قواله مې جوب کېده. 4,500 روپۍ مې پاتې سوې په صاحبخانه باندې. موږ ته یو تار پیاده کړ چې وروره ګوله موږ نه لاره ورکه سوله. صاحبخانه او ګوشګانې خاموش کړې، وتښتېدل. لا خو د اسرائیلو جنګ راغی، د دې وجه دوی تار پیاده کړ موږ باندې. ورځ راغله چې موږ د وروره لاره ورکه سوله، صاحبخانه وتښتېدل. موږ تش لنډغر راغلو بیرته افغانستان ته. راغلي هیوادوال وایي اسناد هر څه ورسره وه، خو د ایرانیو پولیسو له لوري به نیول کېدل او ګڼ شمېر ستونزې به یې د افغان کډوالو پر وړاندې جوړولې او له افغانانو سره به یې زور زیاتی کوي. مرد اسلامی وضعیت خوب بود، دستش در نکنه، ولی در ایران دیگه تو خونه نمیذاره، دیگه همه بیرون کرده، گفت برو بیرون دیگه. همه زن بچه هم بود دیگه نمیتونستن زندگی بکنن. دیگه اومدم
زندگی خیلی داخل ایران سخت شد. کل وسایلام داخل ایران مون دیگه و هرچی پول و وسایل داشتن مون دیگه بیرون اومدن دیگه. اینقدر کمک مثلا قدرت داشتن که همون با زن بچه خود بیرون آوردن دیگه، هرچی داشتم کلا همونجا مون دیگه. ویلش کردم اومدم. سابقی هم در تهران برن دیگه پول خانه ما رو نمیتن. خود ما را از آزار میکنن. پسرای ما در مدرسه بود همه‌اش بیرون کردن. حالا خودشون خانه به خانه میگردن دنبال افغانی. هر وقت ما از این میرفتیم ما را گیر میکردن. حالا ما از این میایم ما را استاد میکنن، میگن کجا میریم؟ میگم ما میریم در کشور ما. میگم با شما اجازه نیست که در کشورتان برید. اون مامورایتان ما را اذیت میکنن، چیکار کنیم؟ یو ماشوم چې له خپلې کورنۍ سره له ایران څخه راغلی دی خوښ دی چې خپل هیواد ته راغلی او بیا به نور هڅه ونه کړي چې ایران ته ولاړ شي. خیلی بد بود. ایرانیا برامون چی میکرد و دعوا میکرد، میزد ما رو. خیلی بد بود. دعوا میکرد به صف نونوایی ما رو مینداخت ور. خیلی بد بود. دیگه نمیخوام به اون کشور برم. وطن خودمون خوبه. ما تازه از ایران دیپورت شدیم. میفهمی که با بدبختی به هر ظلم و مشکلات پلیس میگیره میزنه، 20 رقم 20 جای پیسه میگیره، نداشته باشی هم به زور ازت میگیره. این مشکلات را کل تمام وطنای ما میفهمن. میریم پس اینی بایی که ما سه نمیاییم، نام و محبت میاییم دیگه در کشور ما هر کار میکنیم، با دروغ و فساد کلشان هر کار میکنه. افغانی سگ بیادمی ما ببخشی حرف میزنم تا ارزش داره اوجا ما و شما نداریم ارزش. ما هم باز هم هموجه چسبیدیم. از ما این همیال کل فامیل ما و نموسون است. این یک بیک است که در داخلش یک دانه پتلون یک خنقاق نه این همیال جای است که بریم اوجا، نه خانه است بریم. له ایران څخه زموږ راغلي کډوال خوښ دي چې بیرته خپل وطن ته راغلل او په مرزونو کې د اسلامي امارت له مرستو او هرکلي څخه خوښ دي چې د هر څه زمینه یې ورته برابره کړې. از مرزی طرف که ما تا اینجا اومدیم خدا را شکر همه چی امکانات خیلی زیاد ماشاءالله خدا را شکر به همه رسیدگی تا اینجا ما هیچی نداریم، پول آب غذا هیچ همه چی رو برای ما دادن. اون طرف نه. ډیره خرابې کړې ده را سره ډیر خوشحاله یو تېنه انډیواله خپل وطن هم د خپل ورونه هم دې انډیواله یعنې ډیر خدمت یې د منګه کړی ده چې څونه وایي د من خدمت یې کړی او خوشحاله مې پوه شوې پروردګار هم دې همدغه خپل وطن راته ګلي ګلزار کړي نور د افغاني سپی خدای دې کشورو ته نه احتیاجي. دلته په کابل کې هم یو شمېر سوداګر راغلي چې له ایران څخه راغلو هیوادوالو ته په وړیا ډول د ترانسپورت زمینه برابر کړي تر څو خپلو سیمو ته ورسوي او په ټولو سوداګرو غږ کوي چې د خپلو راغلو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. آمدیم به کمک هموطنای ما از ایران که دیپورت شدن. میخوایم که اینا را به طرز رایگان انتقال بدیم به شهر مزار شریف، تخار، قندوز، دمی ولایت‌ها انتقالشان بدیم بخیر. ما که آمدیم شاهد صحنه هستیم که بسیار مردم پریشان هستند. تاجرای ما، بزرگای ما، پیسه‌دارای ما بیان کمک کنند هموطنای ما از اینجا بروند انتقال بیافند به شهر خود، به خانه خود. بسیار خوش میشیم. د اسلامي امارت ریاست الوزرا د ایران له اسلامي جمهوریت د افغانانو د څلور لسیزو کوربتوب له امله پر مننې سربیره د دغه بهیر د تدریجي او باعزته مدیریت غوښتنه کړې. اسلامي امارت د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو غوښتي چې د کډوال د ایستلو په بهیر کې له هر ډول سپک چلند او د بشري حقونو له نقضه ډاډه وکړي.